سلامونه وخت بخیر. د مهاجرت د نړۍ مهم خبرونه دا دي چې الماني رسنۍ ویلي هغه 15 افغانان چې هیڅ ډول جرمي سابقه نه لري دوی هم په توقیفخانو کې ساتل کیږي او انګیرنه دا ده چې دا 15 افغانان هم ډیپورت ته ساتل شوي دي. که څه هم د الماني رسنۍ په راپور کې ویل شوي و چې دغه 15 تنه چې د المان په بایرن هسن او دغه ډول نیدرا ساکسن ایالت کې ساتل کیږي دوی ممکن چې ډیپورت شي. هیڅ ډول جرمي سابقه هم نه لري خو دوی خبر ورکړو چې ممکن د ډیپورت احتمال شته خو اړوند ادارو دا رد کړی دا باید واضح شي چې په فرانسه کې هم په نظارتخونو یا توقیفخانو کې د ډېر هوادونو وګړي ساتل کیږي خو هغه په دې معنی نه ده چې دوی به حتما خپل هوادونو ته لیږل کیږي هغه د بند موده به تیری. دغه ډول په ټوله اروپا او په امریکا کې د کډوالۍ ضد یو ډول ذهنیت جوړ شوی دی په تر ډیره دا موضوع سیاسي شوی ده. یعنی په اروپا او امریکا کې د کډوالۍ مسله یا د مهاجرت څخه په سیاسي او په ځانګړي ډول انتخاباتي کمپاینونو کې ډیره ګټه اخیستل کیږي. ځینې ګوندونه چې دی هغه د مهاجرت ضد دي چې اوس هم په اروپا او ځینو نورو هیوادونو کې د قدرت رسیږي دغه ډول په امریکا کې هم د مهاجرت ضد ذهنیت چې د ورځ تر بلې په ادارو کې قوي کیږي. نو تر ډیره هغه احزاب چې د کډوالو ضد ذهنیت لري هغه خپل سیاسي هدف لري او د انتخاباتو ټاکلو لپاره خپل برنامه اعلان له اروپا او امریکا ورهاخوا د افغانستان دوه ګاونډیان ایران او پاکستان له تیرو 3 لسیزو راهیسې د افغان کډوالو په نوم له نړیوالو مرستندویه ادارو په ځانګړي ډول د کډوالو نړیوال سازمان او دغه ډول د کډوالۍ په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنرۍ څخه میلیونونه ډالر اخلي په دې خاطر چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي خو به ته دوی د افغان کډوالو له زحمت او هغه خواله چې دوی توي لاغې نه هم به ته دی باج اخلي. په وروستیو کې پاکستان بیا داسې یو اعلان کړو تر څو نړیوال ادارو توجه ځان ته راوړي او په دې کې په زرګونه افغانان چې هغه پی او آر کارت یا هلته د راجستر ثبوت هم درلوده او ای سی سی افغان نېشنل کارت چې دوی لرو هغه هم د پاکستان د پولیسو له برخورد نیولو او په زور ډیپورت لويري دوی په خپل خو راغلي دي. نو په ټوله کې کاغه اروپאי هیوادونه د امریکا د زموږ په گاوند کې پاکستان او ایران دوی د مهاجرت له مسلې څخه همیش سیاسي او اقتصادي استفاده کړې ده او افغانان له بده مرغه لتیر رسول لسیزو راهیسې دغه مهاجرت او په خپل هیواد کې دنه د بیثباتۍ جګړو او ناسم محیط لامل دی مجبور دي چې کډوالۍ ته مخه کیو په قربه هیوادونو کې هم لګڼو ستونزو سره مخ دي. تر بیا ښه وخت.